عجیبه ده، دعوه به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د محبت کو او دا غواړو چې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم شفاعت مو په نصیب سي، د قیامت په دې سخته ورځ د هغه تر بیرغ لاندې راپورته سو. لیکن دلته څومره د هغه سنت موږ او تاسې شاته غورځولي دي، حتی ډېر داسې ځوانان سته الله رب العالمین دې رحم پر وکړي چې هغوی فرایض هم شاته غورځولي، هغوی واجبات هم شاته غورځولي، سنت او نوافل هغلته پرېږده او بیا به وایي چې زه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی یم، د محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره زیات محبت لرم. امام شیخ معین الدین رحمه الله هغه یو عجیبه واقعه نقل کړې ده. شیخ معین الدین رحمه الله وایي چې زه یو ورځ د شیخ اجل السراجي رحمه الله سره وم، فحضر وقت الصلاة، د لمانځه وخت رالی، لمانځه وخت را داخل سو. نو شیخ اجل السراجي خپل اودس نوی کړي، په دې اوداسي کې تخلیل د ګوتو هیر سو. تاسو به دا د فقه په کتابونو کې لوستلي وي چې تخلیل الاصابع د ګوتو خلالول هم په اوداسي کې مسنون سنت عمل دی. د شیخ اجل سراجي رحمه الله څخه دا د ګوتو تخلیل خلالول هیر سول. یو دم یو هاتفي آواز ورته وسو، یا اجل تدعي محبة محمد صلى الله عليه وسلم وتترك سنة من سنته. ای شیخ اجل، ته د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه لرې او دا دعوه لرې چې ته د هغه امتي یې، وتترک سنة من سنته، او بیا د هغه د سنتونو څخه سنت پرېږدې. دا خو ستا دعوه او دا سنت پرېښودل ډېر څه لرې دي. د دې ځای څخه الشیخ اجل السراجي رحمه الله قسم وکړي چې لا اترک سنة من سنته علیه الصلاة والسلام، زه به بیا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم یو سنت هم نه پرېږدم. دا یې قسم وکړي او بیا پرې هم نه ښودل. بیا شیخ معین الدین رحمه الله وایي دا ډېر ناشنا خبره ده. زه بله ورځ بیا ورته رالم، نو دا شیخ اجل السراجي رحمه الله چې ما ولیدی ډېر په سوچو کې و، ډېر حیران په فکر کې ډوب ناست و، غمګین و. فسألته عنه، ما سوال ورنه وکړی، مال یا شیخ دا ولې داسې؟ نو شیخ اجل السراجي رحمه الله وی راته وویل چې د هغه ورځې څخه چې په اوداسي کې زما نه یو سنت هیر سو چې تخلیل د اصابع و، د ګوتو خلالول وه، تر دې ورځې پورې زه په دې غمونو او په دې سوچونو او په دې حیرانتیا کې ژوند کوم. او دا سوچ را سره یې کیف الاقي بهذا الوجه محمدا صلی الله علیه وسلم، چې زه به په دې مخ د قیامت په ورځ باندې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره څنګه ملاقات کېږم او زما څخه د هغه سنت هیر سوی. الله اکبر، سبحان الله. د علماو د سنت سره دومره مینه محبت، یو سنت ورنه هیر سوی دی، هغه دومره ډیر په سوچونو او په غمونو کې ډوب دی چې زه به د نبي صلی الله علیه وسلم سره څنګه په کوم مخ ملاقات کېږم، په کومه خوله به ورته وایم چې د حوض کوثر د اوبو څخه یو ګیلاس اوبه راکړه، په کومو سترګو به د نبي صلی الله علیه وسلم مخ ته درېږم. راسئ ځوانانو، زموږ او ستاسې حالت وګورئ، څومره ځوانان دي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوږو سنتونه یې څومره ریشخندونه پسخندونه ووهل، جامه یې په کوم طریقه جوړه کړې ده، د هغوی دا ژرې په کومه طریقه جوړې دي،
هغوی باندې څه قسم قسم پیشنونه او نقشې راباسي. په کم مخ به دا خلک د نبي صلی الله علیه وسلم مخ ته درېږي، په کومو سترګو به ورځي، په کومو سترګو به تمنا د شفاعت کوي، په کومو سترګو به تمنا د حوض کوثر د اوبو کوي چې یو ګیلاس اوبه راکړه. او راسئ لږ د خپل آخرت ته هم سوچ وکړي. دا دنیا خو به تیره سي، که ته په هر رقم تیری تیریږي، خو هغه دنیا ته سوچ وکړه چې هغه بیا ختمېده نه لري. لږ دی د قبر ژوند ته هم سوچ وکړه. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.